خویایی ز جناب اهل بیت نوواروی محمد والی محمد نوواروی مال نوواروی دولت نوواروی جهداد نوواروی خویمو سوچ داده ز محمد والی محمد نه ډایرک الله نوواروی جناب دولت جهداد عزت حشمت داد محمد والی محمد غلامان و نغار دا سلمان نغاره دا مقداد نغاره دا ابوذر نغاره دا میثم نغاره دا بیبی فضا نغاره دا یهوی شان نده بلکه یهوی شان دغه دی چې هغوی نه الله ملویږي چې فهو المطلوب فهو المقصود الله نه کائنات کې بل څه شی ورک شته کائنات محصل خو الله نه کنه تاسو نه دار شو موږ داسې ایوها چې محمد والی محمد نه جنت ما غواړو محمد والی محمد نه دولت ما غواړو محمد والی محمد نه جیداد ما غواړو محمد والی محمد نه شفا ما غواړو دا یهوی شان کریمه خلاف نه کدا غواړو یا ابوذر نه وغواړه سلمان نه وغواړه مقداد نه وغواړه میثم نه وغواړه الله اکبر ابوذر نه وغواړه بیبي فضا نه وغواړه بهلول نه وغواړه آیا بهلول ته یاد نه ده ځکه دریب سری جوړ کړو بیا دې ویل دا جنت دا جنت کچوګي خلی زبیدا باندې بهلول جنت خاص کړه دے کرا लोगों की खास करे दे खेल कूद के खास करे दे समझता द अली गुलाम द मौला जाफर सादिक आले मोहम्मद गुलाम कायनात के नाम साल में करे दे और तो दुनिया खाल को अहल बैत में जन्नत मांगो जन्नत हुसैन गुलाम ऐसे कौन ना मिले सरगवार पलियाने रबों सलमान द जोइल है सलमान तो खुदेर नाज़ेकी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जुमला ज़वार शौक सर नराब लगाओ मिनी सर भी लगाओ वो ज़कर आखिर ते इख्तिताम तवरसी की ज़रूरत उमनी ज़मीर दे उमनी रुपया एक दस मैदान शौको अबिया नराब लगाओ मिनी सर सलमान तो वो बज़ौर देर नाज़ेकी वेले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उले सलमान मिन अहल बैत सलमान इमु अहल बैत अंदर वेला बेशका वेला खुद ता अहल बैत नबी نو بکور دا بیا خو ته په مړې زنده کې الله اکبر د مړې زنده کوای شي ویلا بسم الله ماته محمد مصطفی علی المرتضی دا سلمان به دا ودا وکړي و سلمان اورا پوری ته نشي پړکېدای اورا پوری ته مارګ نشي راتای اورا پوری ته جپان نشي راتای زو پوری ته قبرستان ته ورور شي قبرستان کې کوم قبر ته ودرېږي مړې زنده کا غنا حال او احوال واخلا کله مړې زنده کې هغه د بعد پوي شي صداي ما اخیری مرز زه دنیا روانيا بلا بالكل الحمد لله زد علي غلاميو زد علي عاشقيو زمري زد كوايشو بلا رصادا ايغاز داي ميدو نسيده كبدو عربوغا رصادا ايغاز داي ميدو بلا بسم الله مخشو کاس وخت سلمان ورپسې قبرستان ته راغلل کله قبرستان ته راغلل تاسو نه داشو سلمان دا غمل زنده کا سلمان ودرېدلو نه د سیولت خدای زنسا نه د سیولت محمد مصطفی زنسا نه د سیولت علی المرتضی زنسا سلمان غاغ وکړو امريكم باذني استد علي عاشق تا تکسال درته واپسېدا یقدام مړې پاسېدلو ځانې ګردونه تار کړلو خوستر کې د غړای اوخ دی دی جبل جبل دی دی نو یو سړی راخولي واقعا د زړه باندې ولیکا جبل جبل دی دی اوخ دی دی ایما اوخ سشولو ایما جبل سشولو ایما اوخ سشولو الله اکبر اکاس وډر شولو سلمان معجزه خو د وکړه مړې خو د زنده کړلو خدا ته ویا چې د مړې جبل جبل څنګه دی د اوخ څنګه دی ویلا خبر نه دا څه کله ورته دلوګه ای اوخ ورکو چې کدان کې دی اوخ یې داولو هغه وخت کې ورسېلی وتا ځکه جبل جبل یې دی ځکه اوخ یې دی او خلکو دې سره مو ته یو بل خبره بیا وشوله ځکه رسول الله ویو څو دنیا خلکو ذکر علی عباده د علی ذکر عبادت ده پڅې کوئی د علی ذکر کوي څومره د علی ذکر کوي وېخې کوئی د علی ذکر کوي ویلې څنګه چې کلام د یوشیګه علی علی به دا وې پر صراط کې به علی وي محشر باندې به علی وي قیامت کې به علی وي منکر و نکیر رسی علی به وي علی علی
دا مضمون ډېر اجازه صاحب دې سره مضمون څه شی ورمن فضاء تسویل لا نريد منكم جزاء ولا شکر نو تاسو نه دایره دالرو چې مو شکر تاسو نو تاسو نه دایره دالرو چې مو شکریا ادا مسترخه وکړو نو ته جزا ورکړو اوس الله دې نو ورسته یو واجب باندې جمله وکړه اندر سوره دهر ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ای اهل بیت نبوت تاسو هماغونی سرمدی وی تاسو هماغونی سمدی و بنیاز وی و این هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا دای تاسو جزا ده و زی تاسو شکر گزار الله اکبر جمله دم تا قرآن آیات تاسو نجات شو ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا ای اهل بیت نبوت تاسو شکریه ادا کولی و رضا الله ذاتیا چونکه تاسو شکریه ادا کوي کنا ادا کوي خو زه تاسو مشکوری ام زه تاسو شکریه ادا کوم الله وتعالى زه تاسو شکریه ادا کوم الله اکبر اوس دغه چې د اهل بیت د مملکت د بادشاہي او جلک خدای تاسو نجات شو بیان کړی دی هغه او یادی مدد یو اور زمانی مولانا صلوات الله دې چې خلکو اوس د محمد و آل محمد فضایل او کمالات او شان او منزلت نه څه خبر حضور ووري واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا بیا به تاسو وښوي په خپل سترګو دی واذا رايت خدای دی واذا رايت ثم رايت تاسو به وښوي بیا به وښوي تاکید ہے اس تاکید خالق ذات سے کی تاکید کری خو چون کی دورا لوی مملکات اہل بیت دے دورا لوی بادشاہی دا اہل بیت دے سانا عقل نوتلی دے ازک قرآن ویلا و اذا رأیتا ثم رأیتا نعیما و ملکا کبیرا توسی بنعمتنا وقصوی دا علی ولایات شان بوقصوی و ملکا کبیرا یا وہ عظیم مملکات بوقصوی انشاء محمد و آل محمد اس اندر تاسو نظر شو سوره نساء کې ده ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما دا خلق آل ابراهيم سره حسد ویلی توجه کړئ قرآن یاد ده دا خلق محمد و آل محمد آل ابراهيم سره کینا ویلی کوي ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله دیواجنا سو آل ابراهيم تا کتاب ور کړی دی مو آل ابراهيم تا حکمت ور کړی دی واتینهم ملکا عظیما وای ته یو عظیم مملکت ور کړی دی یو عظیم کائنات ور کړی دی دا کوم کائنات دی الله اکبر ازکه خو بچان واقع قربان شو نه نه قربان شو هغه ویډیو کنا هغه ویل تا خدای سودا د وکړه خود مختار شوی اکبر زلف و سوداګار یا حسینا اغا خدایی سودا ده تاسو نه جان شو دلته قرآن ویلا زدا خلق آل ابراهیم سره آل محمد سکینه ستی کنه بغض ستی کنه آل محمد خونچانه پټای نه دی ولی ایدی مقابله کې دوی نه باغ پیدا غصب شوی دی آل ابراهیم خونچانه مال او دولت نه غصب کړيګا ایدی مقابله کې دوی نه خمس غصب شوی دی خود خلق ویلی آل ابراهیم سره آل محمد سره کینه کوي بغض کوي ایدی واجدا ده دوی ته مو حکمت ور کړی دی دوی ته مو کتاب ور کړی دی واتینهم ملکا عظیما دوی ته عظیم مملکت ور کړی دی خدای کشي مملکت ور کړی دی د مملکت څخه ده سوره دهر کې بیا لو و اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ان قريب تاسب محمد و آل محمد مملکات وقصوی ان قریب تاسب علی و آل علی بدشہی وقصوی و اذا رأيت ثم رأيت نعیما و ملکا کبیرا سکنا اللہ دویت کبیر ملک وٹ مملکات وٹ بدشہی الہی بدشہی بن قریب تاسب آل محمد وقصوی اس تاسب نجر شو ادھا جی کی اوین اخبار و رضا بحار و انوار کم کتاب زدو تفان دیر کئی کم باندی دو بچکی زرد و باندی و بچکی اگر وخلا تاسب نجر شو امام رضا بادشاہ ناسته هارون رشید بتویلا سا مولا ما اوریدلی دی سا قیامات اوریده کسیم نار والجن علی ده دا جنات و دا جهنم تقسیمون علی ده ویلا پیشاکا ویلا دلیل دا خود آسیار سمانو امام رضا بادشاہ نا هارون رشید مختنه وکلا ویلا هارون آیت و دا حدیث دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو صلوات می سر اور بہت
بس ده مقصد تمام. آیا داد رسول الله صلی الله علیه و آله ده حدیث آوریدن ده رسول الله علی دولت یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق. یا علی دا محبت سده کنا انداغ ایمان ده دا بغض سده انداغ کفر ده انداغ نفاق ده. ویلا پیشنگ دا حدیث من پیشنگ دا حدیث من هم صدا رسول الله حدیث ده. ویلا ده جنت و ده جهنم تقسیم خوش مالو ویلا سکی وش مالو. تو جا سر ایمان ده اگه به جنت تزی کنه بزی مولا و دیگه ویلا پیشنگ اگه به جنت تزی ویلا کسی مناری والجنه علی وگر زیدو کنه. تو جا سر ده علی بغض ده اگه منافق ده منافق جنت تلاش اگه به جهنم تزی کنه بزی ویلا پیشنگ اگه به جهنم تزی اگه به جهنم تزی ویلا که کسی مناری والجنه علی ثابت شد. ماشاءالله ماشاءالله. توجه سره ماشاءالله ماشاءالله ډیر ښه هارون رشید او سواقیت مولا ډیر ښه دلیل درو. مولا امام رضا بادشاه مجلس نه راپاتېدل او بهر وکړو بلی سره وو یو صحابي ته راغله مولا ته اگر شو ډیر ښه دلیل دی مولا ته خان شو ویل دا شی دلیل هارون دوباره دا کوم دلیل سبا وېټوګه دا هارون غوړي څنګه منافق دی هغه مشرک دی هغه د اهل بیت اتحاد دی ویل مولا حقیقت کې څه دی ویل واورا حقیقت کې څه دی مولا مشکل کشا د جنت دروازې باندې ویلوړي د سی باندې ځهاز علی محاذ الله کا اے جهنم اے جنت اتا گئی تھا دے دا گئی ماده جهنم باندې ویلوړي حاذ علی محاذ الله کا اتا ایمان دے دای تھا دے علی بټه ریت جنت د جهنم تقسیمای اتا دلیل خو صرف هارون غوړي خان کو دوپاره یا ازک قرآن ولا و اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ازک سورہ نازعات کی الله غاغ وکړو فالمدبرات امرا موقسم پاو هسته او باندې ځلا د خدای امرونو د تدبیر وکړي تدبیر مطلب مکمل بنیاد نه سر پورې جوړول الله اکبر شبارسی دا تدبیر کے خدای علماء نے پختہ ہوئے تدبیر تصریف دے باس دو سے نظر شباب تفعیل دے بس نور تفصیلات و تطلعی شو خود تدبیر مطلب شده بنیاد نمانی سا اخیری سارا پوری شی مکمل تدبیر کولا مکمل کنٹرول کولا مکمل تصریف کولا مکمل جوڑاولا کی تدبیر شی تدبیر اللہ نے قسم پوری وسرا ورو فالمدبرات امرا موقسام پاو حسے و باندی بھی آغاش پارو ولی موقسام پاو حسے و باندی بھی ساغا ورزر ولی موقسام پاو حسے و باندی بھی ساغا زندگی ور گئی موقسام پاو حسے و باندی بھی ساغا مارگ ور گئی موقسام پاو حسے و باندی بھی ساغا جنات ور گئی آغا جہنم ور گئی یا علی اندسی توسی نجار شون سورہ زاریات کے دیز فالمقسمات امرا اندشو فالمدبرات امرا دلت دے فالمقسمات امرا موقسام پاو حسنے و باندی بھی ساغاد خدای امرون تقسیمی جنات خدای امر دے کنا دے جنات زندگی دو خدای امر دے کنا دے حیات و ممات خدای امر دے کنا دے دولت خدای امر دے کنا عزت خدای امر دے کنا حشمت خدای امر دے کنا رحمت خدای امر دے کنا نعمت خدای امر دے کنا در طول خدای اوامر دی اللہ دے قسم ہوئی فل مقسمات امرا موعظ علی باندے قسم ہوئی زندگی مغاور کئی مرد مغاور کئی جنات مغاور کئی جہنم مغاور کئی جنتی مغا جڑئی جہنمی مغا جڑئی خدای طول کائنات جڑاونے والی ہے ازک قرآن ہوئی نا اس سوس نجار شو زیارت جامعہ زیارت جامعہ کچو نبی پڑھو گری اہل بیت و علم مسلمیش تو میں دوام ماں کری ماں کرا زیارت جامعہ باب زیارات زیارت جامعہ کی تو سے نجار شو معصوم قسم خوری والمقصر فی حقکم ظاہر او اہل بیت نبوہ او معدن و رسالہ اتو سے حق کی چوک تکثیر گئی چوک کو تحی گئی کا ناغا حلاق مقصر ہم پدق دنیا باندی منافق سر برابر دے اصلا سنیانو کی منافقون بیزا اہل بیت و محمد والی محمد نا انکار کری شیعہ و بیس اننا مقصرین دی
مقصر درجه منافق نه بطاره ده زدا خوری که نه نه منافقو که نه نه منافق از اگر دیده لفظ مقصر استعمال شده شوق دا اهل بیت و شام کے تکثیر گئی قرآن کی اشتا تو سے نجار شو اور دا جملہ تو سے نجار شو رسول اللہ خود میں قدریات کیا استعمال کری ہے ایوہ الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تعالی الیکم اور خلقو حضرت علی شام کی تکثیر نشو کولے حضرت مقصر نشو رسول اللہ دیا اتدنیا ازدنیا وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا رحمتا للعالمین پیغمبر دیا طه و یاسین پیغمبر لیایی مدثر پیغمبر لیایی ایوه الناس آخر کو حضرت علی شان کے متقی نشان کولے کچر ماد علی شان کے متقی وکرا مان بازاب نازل شی نبی ای زمانے بلا سے حیثیات صلوات ہوئے ای وقت مفتی سے حیثیات ہے رسول اللہ علیہ سے کچر ماد علی شان کے متقی وکر تکثیر و کمانی عذاب نزیدی طه و یاسین رحمت للعالمین پیغمبر ما بس سے نجات شو از کداتا زیارت جامعات چون نبی پڑھاو کری در کبیلین دو رپو گفتاده دو محمد و آل محمد گفتاده ساقا دا اهل بیت و معرفاتنا آگاه نده آقا دا اهل بیت و معرفاتنا خبر نده در زیارت جامعات کی بس یہ واجبنا اندائی تفسیرات اندائی منوات والمقصر في حقكم ظاهر اے اہل بیت نبوہ چونکہ تو سے شان کی تکثیر کئی اگاہ حلال قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الحق مع العلي وعلي مع الحق معنى جملة رفس شيء والمقصر في حقكم ظاهر والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم حق توسو سدي توسو ندي توسي نجري والحقو معكم توسي سرادي فيكم توسو كدي توسي مخبلا حاكي ومنكم توسي تراب ندي وإليكم دحقو بزغشتاي توسي تراب دحقو بزغشتاي توسي تراب ده وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم بس توسي ندار شو سورة غاشية خداي دوبارا وسي نوالا وي آخرين آيات توسي ندار شو الله يتسا إنا إلينا إيابهم إنا إلينا آخری جملہ دے بس آخری جملہ دے دیبان دے سٹاپ دے توسي ندار شو بیا مسئے إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم خلقو دا مخلوق بطول مغوی طرف رسی این مخلوق طول و حساب کتاب پا مغوی باندے دے اس داتا زیارت جامعہ کی تو سے نجار شو مسئول سوئیلا اللہ اکبر ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم اہل بیت نبوہ علی حسن حسین دا کائنات اٹول نجامشی اتاس داتا محتاج دے حساب توسی دے کتاب توسی دے جنات توسی دے جہنم توسی دے خدای توسی دے نبوت توسی دے یا امین جزاکم اللہ خیر الجزا بس دوام شماره شاه کسین کربلا که و دولو بار زد سیولو به دستورش فقیران هم پا بیوان که نودیگی بدشیان سرنگ ودیگی پا بیوان که خدا سے نجات شما مضبوط دلیلی زشده زی چو بوسا پر قیامت آوری زی پوری دو چوگران نشید حسین نجات شو اوسا پوری چیتا یو علیم یو مبتی بویز دا حسین بدشو کن گودال کی گسل دالتا نده اس زمانی یو مبتی و مجتهد دا دوانشی کوای سا حسین بدشو ولی کربلا تا ترتیب چویر کرده ده کربلا هر کور مخی کچری دا خبر کده شاید چو بودی پوی نوشی خدا سے نجات شو اوس دعوتی ایدی دلیل دیر آسان ده هر جو کلا کور جوڑایی گنا آم کور جوڑایی آم بگل جوڑایی اگر تا آرکیٹیکٹ آرہ گوڑی اگر تا انجینیر آرہ گوڑی اگر نقشہ چاہی اگر دالتا بیٹک دے دالتا دورا کبری دی داتے دروازے داتے کرکائی دے اندر سی دے کنا وہ جو ہمیں اس دارہ تاویا
څه کربلا خیمګاه ته ترتیب تا ویر کړی دی، ما ویر کړی دی، زمني ملا ویر کړی دی، مجتهد ویر کړی دی، مفتی ویر کړی دی، که امام علي زین العابدین ونیسه امام حسن عسکري 12 حجت ته پورې ترتیب ویر کړی. امامانو ترتیب ویر کړی دی، تاسو نه کار شو. کربلا ترتیب الهی دی، ترتیب نورانی دی، ترتیب محمدی دی، ترتیب علوی دی، ترتیب محمدی دی، تاسو نه کار شو. دا د دوی څخه د لالا قاسم خیمه باندې ویلی اوس پورې چونه ویل څه دا لري کوی د لالا قاسم خواته نه دی شه کوای نشي او یو څوک به دا دوا وکي چې راشي کربلا ته د حسین ظریف نه څنګه قتلګاه مولا حسین ټول دا ورته نو اوس خو د نه دا ورته قتلګاه او یو څوک به سی وایي چې حسین دلته نو مشوي نعوذ بالله دا قتلګاه د غزینه نه دی کې دای نشي څرګند ده لکه څنګه قرآن واضح دی د کربلا واضح ده بس تاسو نجات شما خیمگاه کی دلالا قاسم بیل تر بیل دو حسین خیمه گواده چه دلالا قاسم واده شده دا پریکتیکل دلیل ده دا پریکتیکل تاسو نجات شما مشاهده ده مشاهده ده بیا ده دلیل ضرورت نبی خود سنگی واده شده ده تاسو نجات شما ارمان ده حسین ده وستو جمله ما سرواقی ما سرمزل وقل توبیق مولانا اکبر تاریخ دیگه کلا در شورا سبت سرگم نشوره کنه اشراش بی بامی اشراش سبینی اشراش بی بامی بادشاه حسین بره رو بختلو عبیس شاکری رو بختلو حبیبی رو بختلو مسلم بن یو سجای رو بختلو کلد حسین پلاس بامی بیاد رشولو گا اگر بعد حسین و تقاو کلو عبیس شاکری قربان مولا بره حمدنی قربان مولا حبیب لغنی اسمان تسترگی وغلو کلد کربلا شهدا و اسمان تسترگی وغلولی دا اسمان درجه خلاصش ولی دروازه خلاصش ولی حبیب ایتا مقام داغده مسلم ایتا مقام داغده بوریر ایتا مقام داغده هر جا خپل مقام خیالو خوست تاریخ لکلی دی سکل حسین دا کربلا شهدا و تا مقام خیالو گا نو لالا قاسم بکل کی طرف شولو کل کین طرف شو حسین چیتا مخلوله لالا قاسم با مغا طرف و تکیدلو سمولا بابا ناوی تا قاسم زویا ایتا مقام داغده ایتا شهدات زوی داغده خود تاریخ دیگه یو باری نه ارمان دا حسین ده نن دوی دری جمله دستی دا تکاوم خدای وکا که ورمان دی بویشی نبیا دا محبت عجر و سنادا که کدی نصیب مخبل مال دا ادا کرده کربلا کی تاسی نجر شما دا شاهزاده امیر قاسم علیه السلام جوڑولی ولا دوی هسته هر شهید سکل اخبر زان جوڑولی نو تاسو نه دا شوم ځان په خپل جوړ کړی دی عباس خپل ځان سجاو کړی دی اکبر خپل ځان سجاو کړی دی خو صرف د کربلا شهداو کې واحد شهید څنګه نماز شاهزاده امیر قاسم څنګه باندې دوی هسته لګیاوی یو عباس میلانه ور باندې لګیاو یو علي اکبر ور باندې لګیاو ورو یې جوړول دوی هسته او د لالا قاسم سپارښت لپاره دعا تاسو نه دا شوم سپارښت راغلي دي چوک راغلي دي واوري تاسو نه دا شوم کله یو وارینا دوا وارینا و وارینا لالا قاسم حسین تراغلو دماغران عمو جان ما ته د جنگ اجازه ورکړه ما ته د جهاد اجازه ورکړه ولا حسین څخه سره سترګې قاسم ته مخ وغړولې سترګې به پټې کړې بیا به هغه کو زویا قاسمه دغه تورو ته د څنګه واسطه دغه میدان ته د څنګه واسطه ته د ورور حسن جان اخلي ته زما ته مخ ودرېږي ما ته د ورور حسن جان په یاد باندې راشي زویا قاسمه د بطورو ته د میدان ته زه دا نشم ستولی د ما سترګو نه پناه شه زویا زه تا ته د جنګ اجازات نشم کولی وموارې کله لالا قاسم ډېر ناامیده لاړلو به دا واوره علماو نه پوښتنه وکړئ مقتل کې اوکسوی تاسې نظر شم حسین شاهزاده امیر قاسم علیه السلام ټولو نه اخر کې رخصت کړی دی علمدار مولانا مخیر د گهواری لالا مخی ټولو نه اخر کې تاسو نظر شوم لالا قاسم رخصت کړی دی ویلې رخصت کړی دی دوی واجی دي یوه وجه خدا و چې لالا قاسم ودګنای و ودګنی چوکجان ته نسته یوه وجه یې دا وه دویمه وجه یې دا وه چې لالا قاسم ډېر نازولی و یتیم و پلار یې نه و یتیم و دې وجې نه حسین ټولو نه اخر کې عباس میرني نه مخکې اجازات لالا قاسم ته ورکړی دی دا تاسو راګر شوم د لیدو کې راځي خو بس کله و مواري سره لالا قاسم ډېر نو امید لاړلو کنه نو خیمې ته نه وتلو تاسو راګر شوم چوک دی چې خیمې نه څټ کې کېناستلو سارې زنګانو کې کېږدولو کله یې زنګانو کې سار کېږدولو
مور بیبی و سترګې وغړولې صلی الله قاسم سار زنګنو کې یخې د ژاړي ده مور ورته راغله ښایسته قاسمه د موضوع قاسمه ویلې ژاړي ویلې د سار زنګنو کې یخې دی ویله مور یې ډېر ګیلهمن یو ارمان د کربلا کې یتیم خو ما وکړ یا کربلا کې وړه بلبله ما وتوي یا وړو وړو سیدانو لتاش سورې ما کولې یا ارمان د پلار به زنده وی اوس به ما لاس نه نیولی و حسین ته به ما بدلی و ما ته به د جنګ و د جهاد اجازت غوښتی و خو ارمان د یتیم یا ما ته د عموجان د جنګ اجازت نه میلوي ورو ورو لږ رباب وویم د لالا قاسم د فراق خبرې وکړې و د ارمان د حسین ارمان د مور یتیم خو ما وی که نه پلار خو به زنده وی که یا که یتیم وی نو بیا خو وړې بدبلې لتاش سورې نه کولی وړو کې علي اصغر خو تګې ما وی که نه مور یې ډېره ګیلهمنه ویلې زویه خفه کېږه مه که یتیم وي خیر دی که پلار د نه وي خیر دی مور خو دې شته دی که ابوجانه به زه درته جنګ اجازت راواخلم بس تاسې نجم شئ قاسم ډېر خوشحال شو داسې خوشحال شو لکه د هېڅ سبب یې ورباندې تاسې نجم شم د لالا قاسم مور بیبي بوکره واچوله چادر یې سم کړلو روانه شوه دا جمله ډېره مینې سوال ده څو قدمه یې تېر کړو د خیمې دروازې څخه وبراغله لالا قاسم باندې غږ کړو مور یې تا کې معلوم شو مور یې تا ماته سفارش نه کوي مور یې ته به هر څه حسین ته نه څېږې ویله زویه خبره دا نه دی زه به ضرور ځم اگر چې زه یې وندیاره یم ایمان یې وار دی خو تاسې نجم شم درجې کې هغه د زمانې حجت دی قاسم قاسمه زویه زه اوسه پورې حسین ته مخامخ نه یم ویلولی ما اوسه پورې حسین ته سوال نه دی کړی زه به حسین ته څنګه سوال کوم خو بس تاسې نجم شم تاریخ دی صلی الله قاسم مټ نه تمیز نه وشو کړو تمیز یا خلاص کړو تمیز لاس کې ورسره دوه صفره شروع د لالا قاسم واده دپاره یو د امام حسن مجتبی تمیز صفره شروع دی یو د لالا قاسم موره واده دی حسین خیمې کې ناست دی غږ ورباندې وشو حسینه ویله قربان ویله د لالا قاسم مور د تا خیمې ته راغله یا خیمې ته راتله به حسین تعظیما پاڅېدل او زمانګیاره د امام حسن مجتبی کوله دی د لالا قاسم مور دی تعظیما حسین پاڅېدلو زه کله پاڅېدلو که نه نو تاسې نجم شو وشوه د حسین مخ باندې کور ته د روح یو باران روان شولو یعنې حسین پوه شولو چې اوس لالا قاسم چې وګورسې روای نه شي ویلې یو د امام حسن مجتبی تمیز ورسره دی یو یې مور سفارش کې راغلی دی الله اکبر الله اکبر الله حسین دی خو څه کله ورمنه د حسین خیمې ته رانوته لږه ډېر ادب سره یې عرض وکړو یوه جمله درته وکړو د ورمنې رانوتلې نه مخکې لالا قاسم منډه وکړه د حسین قدمو باندې سر کېښوله غږ یې وکړو د ګرانه ابوجانه خدای لپاره وشه اوس مې نه امید ستون نه کړې ما ته د جنګ اجازت وکړه وړه بلبله تږي دی وړه وړه سیدان تږي دي زه د وړې بلبلې سورې نورې برداشت نه شم کولی زه د وړه علي اصغر تږي شنګې نورې نه شم د ما ګرانه ابوجانه ما ته د جنګ اجازت وکړه ارمان د حسین دی دې سره د لالا قاسم مور بیبیا رانوتله غږ یې وکړو حسینه ما زندگی کې تا ته سوال نه دی کړی ویله بېشکه وندیارې ما ته د سوال نه دی کړی خو نن یو سوال درته کوه ورمنې عرض وکړه حسینه وشوه قاسم علي اکبر نه قربان کړه ولې بلبلې نه یې قربان کړه حسین سرې سترګې راته وکړې د ما عباس وروره قربان چښتنه د ما خیلمنده زوی اکبره قربان چښتنه ویله ما ته امام حسن مجتبی ورور یو وصیت کړی و او وصیت په ځای باندې راوړو زر زر لالا قاسم ته د واده خیمه جوړه کړو د وروسۍ خیمه جوړه شوه د واده خیمه جوړه شوه تاسې نجم شوه
بیبیانی ساری دی ویلی کربلا که دو شهزادگان واده د امام حسن مجتبی د زوی ودیگی د حسین بادشاه د لور ودیگی دو شهزادگان واده بیبیانی که مگا که ساری دی و بیبیانو نن خود کربلا که دو شهزادگان ودیگی چه تا نکریزی دیشنو تاریخی و جمله لیکنی دی ویلی یو موٹی نکریزی ملاو شد زکل نکریزی شریکت الحسین ورمانی دا مخ ایک دواشوی ورمانی نکریزی پشتا خو نکریزو تا دو بوز ضرورات دی نکریزی خو بوز تا تکایشی کربلا کی خوبو باندی ومنا خوبو باندی تو سی ندار شو ونستا ایدان تگیری دا نکریزی بغگل تشی سشی ورمانی اتویل خپاکی گوی ما نکریزو بغگل دایی ما کار ده تو سی نلا قاسم جور کوئی تو سی دورسه و دگنه ورمنا تیارا کوئی نکریزی بزغگا تو حسین خو راق لنا خیمه که گین استرگو تا اشاره وکا آدم استرگو نن بخل و نکوی نن دا کربلا کی شعزده و دیگی نن دا امام حسن مجتبی زوای و دیگی دا حسین دا عظیم لور و دیگی آدم استرگو بخل و نکوی نن بشکال خونی واره گوی ویل تاریخ دیگی سدورمن استرگو نگار دا وخی روانی شولی دلالا قاسم نکریزی او با پزای دورمنی و خوصه و غگای شوی ارمان دو حسین بس تاسه ندار شد شاه سندمران سند بزرگوار وینی دیگه نتاسه ندار شد شاه سندمرانا اوخی دواری زرد سروای ده پوری نپوری حسه ناره که دکاسه موره دکاسه مور بیبی سکلا حسین خیمی در اطلت سدو پانا حسین قاسم قربان کا قاسم وعده کا ازک شاه سندمران سند بزرگوار وینا حسه ناره که دکاسه موره قاسم پیوان کی تو وعده نکه وعده قاسم موره پیوان کی وعده والا دا فقیران و کارانه ده دا خود کائنات و بادشاہ ده وعده قاسم موره کربلا کی قاسم وعده نکه ارمان دا حسین ده بس اگر بعد تاسه ندر شد کله تاسه ندر اوس دیوا جمله دا توقع دای کو تاسه تصور سره نن ایمو خویان دومیان دلالا قاسم پنامی وهاب پنامی علی ابن قیر پنامی تاسه ندر شد خپل تبرکات راوړل خپل خانای راوړل خو یوه جمله دا توقع دا تویل خدای و تعالی چې بدون لیدلی دي دا جمله واوره تصور سره تعلق ساتي لږ مینې سره سوچ وکړه واده کې ټولو نه زیاته خوشحالي کوم وخت کې سکله خپل پردای تو کور ته شروع شي هغه د خور مراوړل هغه د الله اکبر رضوای مراوړل کله سره واده کې خپل پردای کور ته شروع شي هغه د باندې ډیره خوشحالي وي او ارمان دا دی تاسو نه در شو نه لا قاسم ودګنای جوړ کړو خو ودګنای وربل ودګنای جوړ کړو خو نه الله اکبر رسول بي راغلا نه محمد حنفي راغلا نه خدا عباس مو راغلا ازکه ولې بلبل مخطاو کو مدینه ته او بيبيانو سوادوي رسول بي خبره سیګرا سوادوي اول باندې بي خبره سیګرا سوادوي د عباس مو خبره سیګرا او شو مدینه ته جواب وکوي رسول خور د علي اکبر په دې کربلا تراشه خو تاسو نه دار شو یو عالم دا جمله لیکلې ده ډېر ادب سره وو تاریخ دی چې لالا قاسم وراته په دور مهمان جوړل حضرت خور راغله اشرا په مزدګر باندې د لالا قاسم ورته ته جوړل دي یو هو راغله ده یو یې شنه زوای راغله ده یو یې غلام راغله ده یو یې ورور راغله ده خو څنګه هو راغله حسین غاغو کو هور مان خپا نشي د لالا قاسم واده خونه د ودګنې بي بي واده خونه خو مستره یو کولا په وګی شته د علي ازنار شندې لمدي هور مون خپا نشي نن کربلا کې وړو یتیمان ته کیدي وړي سیدانی ته کیدي با صحیح جمله یو علی مدد د محبت اجر سره دا کوئی هور مون خپا نشي د هور زویه مون خپا نشي ویل نن کربلا کې وړا بلبل ته کیدي وړو کې اصغار ته کیدي او څو حسین ممالوی یا قدام وړي بلبل کا حواله وړو کې لالا واخستلو وړو کې لالا
لالا خپکیږه ما نن د کربلا کې لالا قاسم ودیږي نن د ودغنې ورمنه ودیږي کېدای شي شنډې د نودي شي وړه بلبله راغلله 40 یتیمان ورپسې دي لتاش سومې دي تاسې نه جار شو وچ مشکي ورسره دي د لالا قاسم خیمې سره وړه یتیمان ودرېدل څه کله وړه یتیمان ودرېدلو نو تاسې نه جار شو وړه بلبله خیمې ته ننوتله وړوکي ازغار ګوت کې ورسره دی یو وړې بلبلې غږ وکړو د ما شیریني خورې د ما ودګنې خورې لږ د وړه لالا وچې شنډې خو وکسه کنه لږ د ما وچې شنډې خو وکسه څوی حلیمه مالوي وړې بلبلې تاسې نه جار شو کله د ودګنې ورمنې وچې شنډې ولیدلې د لالا قاسم وچې شنډې ولیدلې وړه بلبله راووتله اول یې وړه ازغار ته وویله بیا یې وړو یتیمانو ته وویله او وړو